بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. زما دغه لیکچر چې دا بیا هم اتم میډیول دوهم لیسن اړوند ده او موضوع یې ده implicit او explicit data types conversion. دوستانو implicit او explicit data type conversion چې دا خورا مهمه موضوع ده او اکثر هغه وخت کې مونږ ورته اړتیا پېښیږي چې کله مونږ ډیټا چې دا د یو ځای څخه بل ځای ته لیږدوو، یعنی د یو object څخه بل object ته یې لیږدوو، یا یو ډیټا ټایپ چې دا مونږ بل ډیټا ټایپ سره کمپیر کوو یا موازنه کوو یا یې تلو، یا یو ډیټا ټایپ چې دا بل ډیټا ټایپ سره، یا یو object ډیټا ټایپ چې دا بل ډیټا object سره مونږ څه شي کوو، یو ځای کوو، یا ډیټا مونږ له ټیبل څخه یا object څخه را اخلو او ویریبلز کې اچوو، یو ویریبل ډیټا په بل ویریبلز کې اچوو. په دغه څلورو صورتونو کې مونږ ته بیا کنورژن یعنی یو ډیټا ټایپ چې د بل ډیټا ټایپ ته اړولو اړتیا پیدا کیږي. دوستانو لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلي چې ډیټا کنورژن چې دا دوه ډوله دي، implicit او explicit. implicit چې دا د SQL سرور لخوا په اتوماتیک ډول ترسره کیږي. کله چې دغه په اتوماتیک ډول ډیټا کنورژن ترسره کیږي هغه پریسیډنس ټول په کتو سره ترسره کیږي. پریسیډنس ټول څه شی دی دوستانو؟ دغې په اړه تاسو باید ګوګل کې سرچ وکړئ او ډېر څه به زده کړئ. دوستانو implicit conversion دا چې د SQL سرور لخوا په اتوماتیک ډول ترسره کیږي. نو کله چې دغه په اتوماتیک ډول ترسره کیږي دا هر څه د یوزر څخه په پټه ترسره کیږي، یعنی یوزر ته یې هیڅ معلومات نه کیږي چې دا څه ډول او څه وخت ترسره شول. د هر څه په اتوماتیک ډول د SQL سرور یا د ډیټابیس انجن لخوا ترسره کیږي. دوستانو دلته زما یوه بیلګه راوړې ده. کله چې موږ غواړو سمال انټ ډیټا ټایپ چې دا هغه کمپیر کو انټ سره، مخکې له دې چې دا کمپیر شي نو SQL سرور یا ډیټابیس انجن چې دا د سمال انټ چې دا څه شی کوي، په اتوماتیک ډول کنورټ کوي انټ ته، او بیا هغې څخه وروسته کمپیریزن چې دا یا کمپیر کیږي. دوستانو explicit conversion چې دا چې د یوزر یا د ډیولپرز لخوا ترسره کیږي، دا چې دا زموږ ته نوره کنټرول یا ښه مدیریت راکوي چې ډیټا موږ په ښه ډول مدیریت کو یا یې کنټرول یا اداره کو. دوستانو دا هم هغه وخت کې موږ ته د دې ضرورت پېښیږي چې کله implicit conversion فیل شي یا هغې اجازه نه لري چې implicit conversion ترسره شي، یعنی SQL سرور د اجازه نه لري چې هغه ترسره کړي. یا موږ غواړو چې یو ډیټا ټایپ ته په بل ډیټا ټایپ باندې فوقیت ورکو یا اولیت ورکو. دوستانو دا هم لکه مخکې مې چې وویل، کله چې موږ ډیټا کمپیر کوو یا یې کمباین کوو یا یو ډیټا چې د یو object څخه بل ډیټابیس object ته یې لیږدوو، هغه وخت صورتونو کې هم موږ ته ضرورت پېښیږي. دوستانو د ډیمو دپاره موږ ځو SQL سرور ته. دلته ستاسو دوستانو ما دوه ویریبل اخیستي دي چې یو ډیټا ټایپ د 4 ده او سایز یې 2 ده، او دې ته موږ ویلیو چې دا یا کریکټر چې کوم ده لس پاس کړ. دا کریکټر ده دوستانو، ځکه ما سنګل کوټیشن کې لیکلی ده، تاسو ته معلومیږي هر هغه څه چې سنګل کوټیشن کې تاسو ولیکئ یا ډبل سنګل کې هغه کریکټر ډیټا وي. دویم ویریبل زما اخیستی ده، هغه سیکنډ ویلیو په نوم ده، او ډیټا ټایپ چې ده انټیجر ده یعنی انټ ده، او ویلیو چې کومه ما ورته سیټ کړې ده یا پاس کړې ده هغه 5 دي. دوستانو ډیکلیئرز کیورډز په مرسته موږ ویریبلز ډیکلیئر کولی شو یا یې لیکلی شو. دوستانو زه غواړم چې دغه لومړی ویلیو ویریبل چې ده او د سیکنډ ویلیو ویریبل چې د دواړو چې کومه ویلیوز یا کریکټر پرته دي هغه زه سره جمع کړم. د دې په ځای چې دلته کنکټینیټ کې SQL سرور دغه جمع کوي، کنکټینیټ کوي نه، دا ځکه چې دغه کریکټر ډیټا چې دا په اتوماتیک ډول انټیجر ته لومړی څه شی کېږي، کنورټ کېږي، هغې څخه وروسته بیا کمپیر یا جمع درته چې د کمپیریزن یعنی جمع عملیات چې ده ترسره کېږي. دوستانو او کیس پاکله ستاسو ته ما تېر لیکچر کې هم معلومات درکړي، باید ستاسو دلته معلوم د دې په اړه تشویش یا ناپوهي ونه لرئ. دوستانو کله چې زه دغه سټیټمنټ انتخاب کوم ایگزیکیوټ کوم، ستاسو ته معلومه شي چې دلته زموږ سره عدد چې دا ټوټل 15 راکړو، یعنی 15 چې دا 10 سره جمع کړه، او دا
کریکټر ډیټا چې دا په اتوماتیک ډول د SQL سرور لخوا انټیجر ډیټا ټایپ ته واوخته او دغه 15 چې دا اوس انټیجر ویلیو ده. دلته زما ورته ویل دي کیس ایکسپریشن کې چې آیا دا نمبر ده، دا وایي چې هو دا نمبر ده. دوستانو یعنی په ځینې وختونو کې ډیټا ټایپس مهم نه ده او SQL سرور په اتوماتیک ډول یو ډیټا ټایپ چې دا بل ډیټا ټایپ ته اړوي او هغه پریسیډنس رولز په کتو سره دا کار تر سره کوي چې باید تاسو یې هغه ګوګل کې سرچ کړئ. دوستانو دلته زما بیا هم دوه ویریبل اخیستي دي چې یو ډیټا ټایپ دا ور4 ده او سایز یې 4 ده او بل چې دا ویریبل چې دا وال 4 ده او هغه ډیټا ټایپ چې دا کار یا 4 ده او د هغې سایز 2 ده. دوستانو دا دوه مختلف ډیټا ټایپس دي خو دا سایز یې هم مختلف دي. دلته زموږ انشاءالله زه به تاسو ته وښیم چې ډیټا ټایپس کې سایز هم کنورژن کې سایز هم مهم دي. دوستانو زه غواړم چې ما دلته دا ویلیو یعنی وال 3 چې کوم د هغې ته ما دغه سټرینګ پاس کړی ده او دغه سټرینګ چې ده دا د دې په دې کې پروت ده او زه غواړم چې هر څه په دغه ویریبل یعنی وال 3 کې هر څه چې پراته وي دغه 4 ته پاس کړم او هغې څخه وروسته زه انتخابوم. ستاسو به وپوهیږئ چې دلته چې موږ سره چې دا لومړی کې چې ABCD ده یعنی وال 3 کې چې ABCD کوم څه شی پراته دي هغه ویلیو وال 4 ته ما پاس کړی ده خو دلته بیا EB راغلی ده ځکه چې دغه لومړی ویریبل چې د سایز 4 ده خو دلته خو صحیح ده بیخي دغه یې اخیستی قبول کړی ده خو د دوهم سایز چې ده دغه 2 ده نو دا 2 د دې وخت کې دغه یوازې 2 کریکټر اخیستي دي او 2 یې ډراپ کړي دي یا ټرنکیټ کړي دي یعنی د دغې څخه معلومیږي چې دلته د ډیټا ټایپس سره کریکټ سایز هم خورا مهم ده. دلته به تاسو ووینئ دوستانو بیا هم همغه شی ده چې یو 2 ویریبلز ما اخیستي دي یو ډیټا ټایپس ده ډیسیمل او بل چې ده انټ ده. خو تاسو ته معلومه ده چې دوستانو ډیسیمل ته زه وایم چې له اشارې څخه مخکې ته کولی شي 4 عدد قبول کړي او اشارې څخه وروسته 2 عدد قبول کړي او د هغې څخه وروسته ما دغې ته کومه ویلیو چې ما ویلیو 2 ته ورکړې ده انټ ته تاسو کولی شئ چې دلته دغه انټ چې کوم ده دغه ډیټا ټایپس د اشارې نه وروسته عدد نه اخلي او دا له منځه وړي دا ځکه چې انټ خصوصیات یا د انټ سایز چې ده هغه له اشارې څخه وروسته عدد نه مني. دوستانو که موږ چې ته لاړ شو ایکسپلیسټ کنورژن ته دلته به ستاسو وګورئ چې زما سره په ټیبل کې چې ده ډیټا چې ده پرته ده هغه ډیټ اینډ ټایم په شکل کې ده. کله چې زه دغه اکزیکیوټ کوم ستاسو ته معلومه شي واضح به شي. دوستان دلته ګورئ ستاسو دغه اصل ډیټا دغه ده چې دلته ډیټا ډیټ اینډ ټایم په شکل کې پروت ده تاریخ سره وخت هم ده یعنې دلته 000000 او دا 3 صفر چې دي دې نه معلومیږي چې دا ټایم ده. خو زه نه غواړم چې د صفرونه یا ټایم چې دا هغه زما ته راغلل شي هغې دپاره زه غواړم چې ایکسپلیسټ کنورژن ترسره کړم نو یوازې دغه ډیټ اینډ ټایم چې ده ډیټا ټایپ چې ده هغه زه ډیټ ته کنورټ کوم یعنی کاسټ او کنورټ هغه فنکشنونه دي چې ایکسپلیسټ کنورژن ترسره کوي. یعنې دلته زما کاسټ کارول دی ځکه چې کاسټ چې دا انسي سټنډرډ ده دا یو سټنډرډ فنکشن ده او تاسو هم دغه وکاروئ او دغې څخه ګټه واخلئ. نو دلته زما یوازې ډیټ راخیستی دی او ټایم ته ضرورت نشته ده هغه د کاسټ فنکشن په مرسته. دوستانو ځینې وختونو کې داسې وي چې یو ډیټا ټایپ بل ډیټا ټایپ سره هیڅ ربط نه لري هیڅ تعلق نه لري هیڅ د یو بل سره منطقي تړاو نه لري نو هغه صورت کې کله چې موږ نه ایکسپلیسټ او نه هم امپلیسټ کنورژن ترسره کیږي. دلته که زه دغه اکزیکیوټ کړم ستاسو وګورئ چې دلته زما ته یو ایرر راکړه یا دلته لیکلي چې نوټ الاوډ یا تاسو د دغې اجازه نشته ده دا ځکه چې دوستانو اکثر چې دا سیسټم یعنی ډیټ اینډ ټایم چې د انټیجر سره هیڅ ربط نه لري او دغې سره هیڅ منطقي تړاو نه لري نو په دغه صورت کې موږ ته به اجازه نه راکول کیږي. دوستانو دغه اوس موږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې پلوي چې خدای سپارم الله مو مل شه.